چې په دې مخ د ځمکه د الله نوم ویل کېږي تر هغې پورې قیامت به نه راځي. کله چې د دې مخ د ځمکې نه د خدای نوم ختم شي بیا به الله د ځمکه او د اسمانونه او د هر څه تباه کړي او قیامت به راشي. بیا وروڼو قیامت چې راځي ناګهاني نه راځي. د قیامت خپلې نښې نښانې دي. پیغمبر علیه السلام د هغې بیان کړی دی. ډېرې نښې د قیامت چې کومې وړې وړې نښې دي نو هغه تقریبا راښکاره شوي دي، او کومې چې غټې نښې دي لویې نښې د هغې انتظار دی او نبي علیه السلام فرمایي چې هغه غټې نښې به موجودېږي. یو د هغې غټو نښو نه په دې مخ د ځمکه د یهودیانو او د عیسایانو غلبه ده. ګوره پیغمبر علیه السلام ډېر مخکې فرمایلی دي چې په دې مخ د ځمکه به د یهودو او د عیسایانو غلبه راشي، د مسلمانانو حکومتونو او سلطنتونو به ختم شي، او خصوصا قیامت ته نږدې به په ټوله دنیا بیا د عیسایانو حکومت وي. د یهودو او د عیسایانو مشترکه دا ټول علاقې دا زموږ وطن دارنګې د افغانستان او خراسان او ایران، روم او فارس، شام او لبنان او اردن، فلسطین، د افریقې ملکونه چې څومره دي په دې به د عیسایانو او د یهودیانو شریک حکومت راځي. مسلمانان به ترې دومره تنګي چې یو ځای کې به مسلمان خپل سر نشي ښکاره کولی، او که مسلمان سر ښکاره کوي او دی وایي چې زه مسلمان یم نو هغه ته به مضبوطه سزا ورکوي. زه خو اوس ګورم او دې حالاتو ته ګورم نو زه وایم دا د نبي علیه السلام هغه پیشنګویي کوم چې هغه 1400 کاله مخکې فرمایلې ده. داسې وخت به راشي نبی علیه السلام فرمایي چې دا اسلام او ایمان به لاس کې نیول دومره ګران وي لکه سکاره په لاس کې نیول. یو سړی چې سکاره په لاس کې نیسي نو دا اسانه خبره نه ده. دغه رنګې ایمان، د ایمان ساتل او ځان ته مسلمان ویل، ځان ته مؤمن ویل، یو خو هغه مسلمان دی چې هغه هر څه سره ها کوي. که کافر څه کار کوي نو یې ته مخه کوي، او که مسلمان څه وایي نو یې ته مخه کوي. دغه خو بوس مسلمان دی. نبی علیه السلام دغې مسلمان ته بوس ویلی دی، وی دا بوس دی، دې باندې الله پروا نه ساتي. کوم چې د زړه نه هغه کلک او مضبوط مسلمان دی نو هغه مسلمان درته یادوم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه مسلمان به نی بیا، او که وي نو پټ به وي، او که دې سر ښکاره کوي نو وی به او تباه کوي به. هغه مسلمان، هغه بوس مسلمان چې کوم د یهودیانو او د عیسایانو ملګري دي، فقط دغه مسلمانان به په مخ د ځمکه وي، او په دغې مسلمانانو نبی علیه السلام فرمایي خدای هېڅ پروا نه ساتي. خدای دې هغه مسلمان نه ګرځوي. د دغه یهودیانو او عیسایانو هغه شریک حکومت به ډېر شي، ټوله ځمکه باندې به خواره شي. او د مدینې منورې خوا کې یو علاقه د خیبر ورته وایي، یو خو زمونږ دا خیبر دی. د مدینې منورې خوا کې خیبر تقریبا 84 میله کیلومیټره لرې ده. هغې ته به د یهودیانو او د عیسایانو حکومت ورسي. یو سړی به نیک سړی به وي. اوس ګوره کوم ځای کې چې کفر مخ راوچت کړي نو الله اسلام لم بیا برې او غلبه ورکوي. مسلمانان به راغونډ شي چې موږ به څه چل کوو. دا خو دا کافر عیسایان او یهودیان رالل او زمونږ هغه مقدسې ځمکې مدینې منورې ته او مکې مکرمې ته رالن شو، څه به کوو دې سره؟ هغې به راغونډ شي، یو نیک سړی وایي چې هغه ته به مهدي ویل کېږي.
او د هغې مهدي نوم به د پیغمبر علیه السلام د نوم په شانتې وي، محمد به یې نوم وي، د پلار نوم به عبدالله وي او د مور نوم به آمنه وي. کوم چې د نبی علیه السلام نوم و دا پیغمبر علیه السلام فرمایي د مهدي نوم به زما د نوم په شاني، د پلار نوم به زما د پلار په شانتي، د مور نوم به زما د مور په شانتي وي. او فرمایي نبی علیه السلام چې د هغه شکل به هم تقریبا زما برابر وي او د هغه خوی به هم زما په شانتي. دا یو نیک سړی به یو بزرگ انسان به یو ولی الله انسان به مدینه منوره کې به خلک به داسې چوتو مې شروع کړي چې مې گویا چېرې دا سړی ښه سړی دی او دې بادشاه کول پکار دي، دې به د هغه ځای نه راوتښتي مکې مکرمې ته به راشي. دې دپاره به راوتښتي چې هسې نه دا خلک ما خپل بادشاه مقرر نه کړي، یریږي به د بادشاه د بوج نه. خو نبی علیه السلام فرمایي چې د ده نه مخکې به ډېر خلک وي چې هغوی به د دروغې د مهدي دعوه کوي او د مهدي نښه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه خولې ده نه هغه درته ښیم. دې چې راشي کله مکې مکرمې ته دې به طواف کوي او د شام او د یو ځای بل ځای نیکان ابدال چې کوم نیکان خلک دي هغوی به هم راغلي بیت الله طواف له په دې سوچ کې به دا نیکان چې ځان له یو مشر جوړول پکار دي، یو بزرگ او یو نیک انسان ځان له بادشاه مقررول پکار دي، په دې فکر او سوچ کې به ناګانه هم دې مهدي باندې به د هغې نظر ولګي. خلک به هم د ده صفت ورته وکړي چې دا ډېر ښه سړی دی، د مدینې منورې نه راغلی دی، مکې مکرمې ته حج کوي، هغې به یې په زور راونیسي. پیغمبر علیه السلام فرمایي د حجر اسود او د مقام ابراهیم په دې منځ کې به یې راونیسي، په زور به یې راونیسي، دی به انکار کوي، هغې به وایي موږ دې نه پرېږدو، ستا نه بغیر بل سړی موږ مشر نه منو، لاس به وله ورکړي او بیعت به ورسره وکړي او دقه ځای کې به یې هغې خلیفه کړي. اوس پیغمبر علیه السلام د رښتونې مهدي درې نښې ښودې دي. ټوله نبی علیه السلام چې څه وایي قربان شم ترې نو هغه رښتیا وي، هغه دروغ نه وي. دی چې کوم وخت کې خلک بادشاه مقرروي دا به د رمضان د روژې میاشت وي، یو نښه خو. دویمه نښه ده چې په دغه روژه کې به سپومې تندر نیسي، په دغه روژه کې. درېیمه نښه یې دا ده چې په دغه روژه کې به په 15مه ورځ د روژې نور هم تندر نیسي، سپومې به هم تندر نیسي د شپې او نور به هم په 15مه روژه تندر نیسي. د دویمه نښه شوه. او رمضان کې به د سره خلک بیعت کوي، د ده لاسنیوه به کوي، دی به بادشاه مقرروي. د درېیمه نښه شوه. او څلورمه نښه یې دا ده چې کم وخت کې دی بادشاه او خلیفه مقرریږي د اسمان نه به یو غیبي اواز وشي، هذا خلیفة الله فی الارض، هذا خلیفة الله فی الارض فاسمعوا له واطیعوه. د ده خبره ومنئ او د ده تابعداري وکړئ، دا د الله خلیفه دی. یو غیبي اواز به وشي، هذا خلیفة الله فی الارض، دا سړی په دې ځمکه د الله خلیفه دی. فاسمعوا له واطیعوه، خبره یې واورئ او د ده تابعداري وکړئ. دغه مهدي به صاحب بادشاه مقرر شي. چې دی بادشاه مقرر شي د مسلمانانو به لږه ساه تېره کړي چې د یاره یو مشر خو مقرر شو که نه. عیسایانو یهودیانو به مسلمان ټول تتر بتر کړي، د مسلمان ځای به نه معلوم. کم مسلمانان چې په ګوټونو کې پټ دي هغه به میدان ته راوځي، رو رو به راجمع کېږي، راځي به هغه سوچه مسلمان مهدي دی به اعلان وکړي چې تاسو خو زما ملګري شوئ، زم خلیفه کړم، خو د نن نه به د جهاد شروع کوم د عیسایانو سره، خبره به پرېږدم نه، ما سره ملګرتیا که کوئ ډېره ښه ده که نه کوئ، زه نه کوم خلافت. خلک به ورته سینه وډبوي چې موږ ستا ملګري یو، جهاد به شروع شي. دی چې جهاد شروع کړي الله به عیسایانو له ورو شکست ورکوي، لږ لږ شکست به مونی اخر وخت کې دی به شام ته راورسي. د بیت الله نه د مکې مکرمې او د مدینې منورې نه تر شامه پورې دا علاقه به دی فتح کړي او چې څومره عیسایان او یهودیان یا به ټول ختم کړي. دغه علاقو کې چې دی شام ته راورسي نو هلته به یو دروغجن اواز به اوري چې دجال راووته. دی به وایي اوس د ده مقابله پکار ده، دله ورتلل پکار دي، لیکن هغه خبر به غلطي، به دروغ وخیږي، صرف یو فایده به پکې ده ته ورسیږي او هغه دا چې مسلمانان به لږ بیدار شي. لکه یو مسلمان ته وایي چې دشمن را روان دی، نو که دشمن وي که نه خو مسلمانان یو پوټې لږ بیدارتوب پکې راځي
نو دا به یو اعلان وشي چې دجال روت. دجال به نی راغلی، دروغ اعلان به دی به لږ غوندې ملګري بیدار کي، پوی به هم کي چې واقعي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق دجال پیدا کېدو والا دی. او ځان تکړه کوي، ګورې ابه د خدایه دعوه کوي او ډېر مسلمانان به ګمراه کوي. په دې مسلمان باندې قسم قسم فتنې او تکلیفونه وخت په وخت ګورې راځي. دا څه وړه خبره نه ده د مسلمان تکلیف. د نبی علیه السلام د زمانې نه واخله تر قیامته پورې په مسلمان یو وخت تکلیف، بل وخت تکلیف، بل وخت تکلیف، او دا مصیبتونه چې را نشي د کره او د کوټه پته پکې نه لګي. پته ولګي چې کوم سړی کره مسلمان دی، د چا په زړه کې کلک ایمان دی، خدای او رسول په سچه مني، او کوم سړی د پیسو غل دی. کوم سړی د پیسې او د ډالر او د دولت غل دی، د هغه او د هغه سوچه مسلمان پته په دې کې لګي. دا شی چې نه وي خو دا پته نه لګېده. ورشه اوس په افغانستان کې کوم چې د امریکې ملګري دي هغوی خو ځان ته عیسایان نه وي، هم ځان ته مسلمانان وي. هغوی خو چرې هم دا نه وي چې مونږ کافر یو یا مونږ امریکایان یو یا مونږ عیسایان یو، هغوی خو ځان ته وایي مسلمان. دغه امریکې چې کوم خلک راوستل هغوی خو ځان ته کافر نه وي او نه امریکایان وي، ځان ته وایي مسلمانان. لیکن هغه سوچه ایک نمبر مسلمان نه، دغه چې د امریکې او د یهودو ملګری دی دا به 2 نمبر مسلمانی، دا به غیرتی مسلمان چریم نی، دا به بغیرته مسلمانی. الله دې د مکې مکرمې او د مدینې منورې د اسلام ملګري کي. خدای دې د امریکې او د یهودو د اسلام نه وساتي. د امریکې او د یهودو اسلام به د ژبې اسلامي، دننه به یهودیت او عیسایتي. ایرونو د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي، زه د ځانه درته نه ویمه چې هرګز مسلمان د کافر، هرګز کافر د مسلمان دوست نشي کېدی. دا زه خو نه ویم، نبي علیه السلام فرمایي هرګز کافر د مسلمان دوست نشي کېدی. دا به د خولې دوستي وي او په دغه دوستۍ به دې مسلمان له ټک ورکوي. تاسو که ګورئ د نبي علیه السلام د وینا مطابق دا علاقې ټولې تقریبا امریکې په خپله قبضه کې راوستې. ورشه وګوره سعودي په ځمکه خپلې قدمونه ایښودي دي، د یوې خپلې کویت ته دننه کړي دي، او ځای په دی چې دغه کوم ملکونه افریقي ملکونه دي هغه ټول عیسایانو یهودیانو په خپله قبضه کې اخیستي دي. دا خو د پیغمبر علیه السلام زړې پیشنګویې دي، هغې کې څه فرمایي هم حقه خبره شروع ده. نو صاحب د مکې او د مدینې نه واله منورې نه تر د شامه پورې دا مسلمانان به فتح شي، علاقې به فتح شي، د مسلمانانو یو دور به راشي، یو راج به راشي، خوشحالي او زنده‌باد به لګېږي چې شکر دی چې خدای موږ دې بیا آزاد کړو، د عیسایانو نه د خدای پاکه موږ بیا آزاد کړو. دې کې به اعلان وکړي دجال راورسېد، مهدي به معلومات وکړي، قوم به جوړ کړي ورته چې دجال واقعي راغی، چې پته ولګي هغه به دروغ وي. دې به د عدل او د انصاف حکومت شروع کړي. 9 کاله به مهدي په دې مخ د ځمکه د عدل او د انصاف حکومت کوي. داسې د عدل او د انصاف حکومت کوم چې عمر ابن عبدالعزیز او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کړی دی. خوشحاله به ځمکه به خپل بارانونه راووري، ځمکه به خپل اسمان، ځمکه به خپل فصلونه را زرغون کړي، خلک به خوشحاله، داسې به خلک خوشحاله، دومره مال او دولت به خلکو سره وي که یو سړی خپل زکات به راوالي، ماسخوتن به ورشي یو ګاونډي له، یو غریب ګاونډي له ور به ورته وډبوي، وروره سلام علیکم. وعلیکم سلام. څه پسې رالې؟ وی صاحب دا زکات مې خپل راوړی دی، زرګونه روپۍ دي، دا د خدای په لار کې قبول کا. ابه ورته وایي که پرون دې راوړی وی نو قبول کړی به مې وي، نن زه مالدار یم، زما سره د خپل زکات غم دی چې دا چاله ورکړم. غریب بني. دا د نبي علیه السلام وینا. سال به ورشي بل سړي پسې، صاحب دا زکات مې راوړی دی او ته راته په دې ګاونډ کې پوټې لږ کمزور ښکارې، تا سره امداد کوم، ها دا زکات والا. او وروره که بېګا دې راوړی وی نو شاید چې در نه به مې قبول کړی وی. د شپې ما له خدای دومره مال راوستی دی چې ما سره د خپل زکات غم دی چې دا چاله ورکړم. داسې به خلک نیکان وی، داسې به خلک زکاتونه او مالونه به ډېر شي، فصل به را زرغون شي، او صاحب باغونه به میوې ونیسي، خلک به سور کې او خوشحاله وی. ولې؟ ځکه د عدل او د انصاف د قرآن او د سنت د پیغمبر علیه السلام نظام به په دې مخ د ځمکه نافظ وي. جناب دا مهدي به لګي، خپل کار به کوي، دې کې به واقعي په حقیقت کې دجال راشي، دجال به را پیدا شي. نبی علیه السلام فرمایي 40 ورځې به دجال په دې مخ د ځمکه ګرځي، 40 دی. 40 ورځې کې به هغه د مشرق نه مغربه پورې، جنوب نه شماله پورې په دې علاقه چکر ولګوي. او دا 40 ورځې به یې څنګه وي؟ وی لومبۍ ورځ به یې دومره اوږده وي لکه د 1 کال برابر.
دویمه ورځ به یې دومره اوږده لکه د میاشت برابر، دریمه ورځ به یې دومره اوږده لکه د یوې هفتې برابر. لاندې که ځای نی نو تاسو بره ملګري وخیږئ. بره چت باندې درې مرې اچولې شوي دي، لږ یو پوټې موږ دا پلسترې شروع کړي دي نو هغې ته دا څیزونه میزونه یې تړلي دي. نو دا یو جمعه دوه به انشاءالله موږ ملګري ګزاره کوو. بره درې مرې چولې شوي دي، یو پوټې ګزاره وکړئ ملګري، بره ملګري کښېنئ، الله دې اجر درکړي. لومبۍ ورځ به دومره اوږدې لکه د یو کال، دویمه ورځ به دومره اوږدې لکه د یو میاشت، دریمه ورځ به دومره اوږدې لکه د یوې هفتې، او باقي ورځې به یې داسې وي لکه عامې ورځې. دې کې به صاحب دې چکر ولګوي په دې ټوله ځمکه، او دې به د خدایۍ دعوه به ده کړي. دې به وایي زه خدای یم، دې به دا نه وایي چې د خدای بنده یم، زه خدای یم. او ورسره به سي نبي علیه السلام فرمایي مال او دولت، باغونه به او چې دې کله راشي یو قوم ته به ورسي، ما ومنئ چې زه خدای یم، هغوی به وایي نه ته خو زموږ خدای نه یې. وایي ښه نه یم. وایي یو باران ته به وایي چې په دې قوم ونشئ، ځمکې ته به وایي چې فصلونه وچکئ، فورا به فصل وچ شي، باران به بند شي، چینو کې خوړونو کې اوبه به بندې شي، دې به ترې روان شي. هغه قوم سره چې کوم مال دی پیغمبر علیه السلام فرمایي هغه مال به ده پسې روان شي، داسې به ورپسې ځي لکه د شاتو دا مچۍ چې د شاتو هغه بابا پسې ځي. د شاتو چې کوم مشر دی او کوم بادشاه دی هغه پسې چې څنګه د شاتو دا مچۍ چکر لګي دقسې دا مالونه به ورپسې روان شي، خلک به دقسې پاتې شي، د لوږې تندې به دا خلک مړه شي. اوس یو ابتلا او امتحان دی، واپس به په هغې قوم راشي څنګه چل دی، ما خدای منې، څنګه مال دولت مې درله ختم که غریبانان مې کړی که نه، مال دولت خو چې څوک ورکوي هغه خدای وي که نه. هغوی به ورته وي او موږ در باندې ایمان لرو زموږ خدای یې، واپس موږ له دولت او مال راکړه. باران ته به حکم وکړي چې شروع شه، باران به شروع شي، چینو ته به حکم وکړي را زرغونې به شي، کویانو کې اوبه به پیدا شي، بیا به مال ډېر شي. تر دې حده پورې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په دې ځمکه کې دننه څومره سره زر او سپین زر او د ځمکې دا معدنیات او دا څیزونه دي دا به ټول د دجال تابع وي، دا به ورپسې رواني. یو قوم له به ورشي ما د خدای منې، هغوی به ورته وي نه مونږ خو تا خدای نه منو. وایي ګوره که زه یو نښه درته ښکاره کړم بیا به ما خدای ومنې. هغوی ورته وي څه نښه به ښکاره کوې؟ وایي ستاسو پلاران او نیکونه چې کوم چې دا د الله جب دي کوم وبه منې. دوی به یاره که دا کار دی که خو مونږ تا بیا خدای منو، زمونږ پلاران او نیکونه چې کوم مړه دي که دې را جمع دي کړ خو خدای دې منو. وایي کوم ځای ښخ دي راځئ مقبرې له به لاړ شي. پیغمبر علیه السلام فرمایي ځمکه به وشلېږي او شیطانان به د هغوی په شکل راوځي د ځمکې نه. ای به شیطانان خو د هغوی د پلارانو او د نیکونو په شکل د ځمکې نه راوځي. دوی او دا خو مې هغه پلار دی، دا خو مې هغه ورور دی، دا خو مې هغه نیکه دی، فورا په دجال باندې ایمان به راوړي. جناب دې نښو او نښانو ته څوک ټینګېدی شي؟ ګران کار هم نه دی. هغه سړی به ټینګېږي چې کوم سوچه مسلمان دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي دا ګورې خدای نه دی پوه شی. ولې؟ ځکه دی به په ښی سترګه ړوند دي او خدای ړوند نه دی. الله کې عیب نشته او د ښی سترګه به ړندی او داسې به لندی لکه شین انګور چې بار روتي، دغسې د سترګو دا ګاټې به یې بار روځي، خلکو له به ترې کرکه ورځي. او چې کوم سوچه مسلمان دی هغه به یې پېژني بل سړی به نه پېژني، په دې تندي د پاسه به یې لیکلي کافرې، کافر دا به یې ورته لیکلي کافرې، کافر دا به یې په دې تندي د پاسه ورته لیکلي. خو یاره چې کوم سوچه مسلمان دی هغه به پېژني، او چې کوم کافر دی هغه ته به دا خط نه ښکارېږي. یو د کندي ملګري دغه ځای کې ودرېږئ چې دا کوم بهر نه ملګري راځي هغه دا نور ملګري بره لار ورته سموئ چې بره خېږي، لږ غوندې لاندې ځای لږ تنګ دی. نو خبره دا ده چې نبي علیه السلام فرمایي په دې تندي د پاسه به یې ورته لیکلي کافر، مسلمان خو به یې پېژني چې دا کافر دی. داسې نښې نښانې به په یو قوم به ورشي، د هغې قوم باندې به آفت راغلي د هغوی څاروي به مړه شوي. دی به ورشي ولې خفه یې؟ چې په موږ باندې آفت راغلی زموږ څاروي مړه دي ټول، که زه درله هغه خپل څاروي واپس را جمدي کړم ما به خدای ومنې؟ هغې ویل بلکل دې منو. دی به والا هغه ټول څومره سر ټول به ورته را جمدي کړي، هغې به په ایمان راوړي چې واقعي خدای خو همتې لکه موږ له هغه خپل څاروي را زرغون کړل. کوم قوم چې په ایمان راوړي د هغې قوم څاروي چې د شپې کور ته راځي ګورې د غولانځې به یې ډکې وي، تشې به یې پړسېدلې وي او ښه مضبوط څاربه به
کم قوم چې په انکار وکړي او دې نه مني چې ته خو خدای نه ته کافر یې د هغې څاروي به ټپي غلانځو کې پی به یې ني او د لوږې به مړي او په علاقه کې به هېڅ قسمه ګیا ني دقه لیکن پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې به هم وي چې کم قوم پې ایمان راوړي باغونه به ورکړي کم قوم چې پې ایمان نه راوړي هغې له به اور ورکوي په اور به یې سوځوي خو نبي علیه السلام فرمایي چې د دجال دا کم جنت دی نو ظاهر کې تا ته جنت ښکاري خو په حقیقت کې اور دی ګورې او چې کوم د اور دی دا ته اور ښکاري خو دا په حقیقت کې جنت دی ګورې دی چې کوم جنت درکړي دا د خدای عذاب دی چې دله کوم اور درکړي نو ظاهر کې خو یې اور ته وغورځوي خو دا جنت ته الله به درته خوشحالي درکړي ټینګ شه ورته جناب دا دجال به په دې مخ د ځمکه ګرځي دا کم ځای دی او کم ځای پیدا شوی دی نو دی که خو به هر صورت پوره تحقیقي او یقیني خبره نشته خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو هلک ابن السیاد په مدینه منوره کې اوسېده هغې نه معلومیږي دا چې دغه ابن السیاد دجال و ځکه پیغمبر علیه السلام هغه ابن السیاد سره څو ځله ورغلی د یهودي ښځه و یهودي سړی و د هغه بچی و او یو باغ په مدینه منوره کې هغې کې اوسېدل نبی علیه السلام یې وفرمایل یو ځل وی ابن السیاد دا دجال به پیدا کیږي د داسې مور او پلار نه پیدا کیږي چې د مور او پلار به 10 کاله بچي نه کیږي 10 کاله پس به یو بچي وشي 10 کاله پس چې کوم بچي وشي نو دا هغه بچي سترګه وړندی هغه ډېر بېکاره مور او پلار به هم ترې تنګي او هغه بچی چې اوده شي نو زړه به بیدار وي سترګې به ودې وي هغه بچی به ناشنا خبرې هم کوي او دغه یهودي مور او پلار نه چې دا کوم بچی پیدا شوي وي نو پلار به یې نري وي پوزه به یې داسې وي لکه د توتي مخوکه او لوړ دنګ به او د دې دجال چې کومه مور ده دا به ډېره سربی غټه ښځه به ډېره مضبوطه پهلوانه ښځه به یو صحابي فرمایي چې په مدینه منوره کې مونږ واورېدل چې د فلانکي یهودي ښځې او سړي په کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی او ښځه چې کوم شکل نبي علیه السلام یادوي نو مقه شکل یې دی او د دې سړي چې کوم شکل دی نو نبي علیه السلام یادوي مقه شکل یې دی ویې زه ورغلم سره د یو بل ملګري چې ورغلم د هغه یهودي سړي او د هغه ښځې نه مې تپوس وکړو چې نبي علیه السلام کوم صفت د دجال د مور او د پلار یادول د دغې ښځې او سړي هغه صفتونه مقه شی و لکه توتي غوندې پوزه او لوړ دنګ سړی او مور یې ښه سربه وه وایي ما دې تپوس وکړو چې ستاسو بچی شوی دی وی هغې وی چې او مې چې څونه موده پس تاسو له خدای بچی درکړه وی چې 10 کاله زمونږ د واده شوي زمونږ بچی نه کېده اوس هم یو بچی شوی دی ګوره پیغمبر علیه السلام هم وی دی به 10 کاله پس پیدا کېږي د مور او پلار به 10 کاله کې اولاد نه کېږي وی مونږ ورته وی چې دا بچی څنګه دی خالق دی که بد وی ډېر خطرناک دی ډېر خراب زوی خدای راکړی نو وی د ده حالت څنګه دی چې دې اوده شي څه حالت یې وي چې اوده شي نو سترګې ودې وي خوله یې بیداري مونږ چې کومې خبرې کوو نو د هغې نه دې خبرېږي ګوره نبي علیه السلام چې څه فرمایي ټول په هغه هلک کې وی زه ورغلم د هغه هلک نه مې څو تپوسونه وکړل وی اومقه ناشنا جوابونه یې راکړل پیغمبر علیه السلام ته خبر شي دغسې ابن السیاد د صاف نوم یو هلک د یهودو په کورنۍ کې پیدا شوی دی او صرف د دجال چې کومې نښې تاسو بیانوئ هغه نښې پکې موجود دي نبی علیه السلام سره د عمر فاروق رضی الله عنه یو صحابي ورغی دی په یو باغ کې ودو چې ودو نو پیغمبر علیه السلام د اونو نه شاته پټ که دې مونږ نه خبر نشي او دې اوده کې له ده نه مونږ څه واورو چې مونږ ته پته ولګي چې واقعي دا دجال دی او که دا نه دی د یوې اونې نه مې ځان پټو د بلې نه ځان پټو دې کې د دجال دی مور د دې ابن سیاد دی مور نبي علیه السلام ولیده چې ویلې زوی ته یې اواز وکړو ای بچیا هغه دې ودرېږه نبي علیه السلام راغی نو پیغمبر علیه السلام فرمایي وی مور یې خدای هلاکه که که دې زوی دی اواز نه وی ورکړی نو مونږ ته به پته لګېدی وه چې دا دجال دی او که دا نه دی خیر چې راپاڅېده نبي علیه السلام دې تپوسونه وکړل وی څه حال دی ته چې ودې څه حال دي وی چې ودې م سترګې مې ودې وړه مې بیداري وی څه وی یو تخت وینم په دریاب د پاسه ولاړ دلته یم او د دریاب د پاسه یو تخت راته ښکارېږي پیغمبر علیه السلام وفرمایله شیطانانو تخت دی چې درته ښکارېږي وی څه اخبار مخبار څه واقعات څه خبر مبر دله راځي که نه راځي وی او 2 خبرې رښتیا او یو دروغه کله 2 دروغ او یو رښتیا وی معامله در باندې ګډه وډه ده بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي وی ما ورته په ریاله کې صورت دخان پټ که صورت دخان دا مې ریاله کې ورته پټ که
دته مې غږ ونه کړه خو د هلک مې صورت دخان راوسته او تپوس ترې کوم ما ورته وایي چې ښه دا تپوس درنه کوم چې ما په دې هلک کې څه پټ کړي دي ما ته چې نور خو نه پوهېږم هو دخ خو څه دخ دې پټ کړي دي نو څه دخ دې په دې هلک کې پټ کړي دي نبي علیه السلام ورته وایي چغې شه اخسأ فلن تعدو امرک چې تا له خدای کوم شی مقدر کړی د هغې نه تجاوز نشئ کولی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي د خدای رسوله حکم کوه دا هغه خبیث معلومیږي چې دا سر ته وغورځوم اخوا بردار یې کړم نبی علیه السلام ورته وفرمایل ای عمره که دا هغه دجال نی نو وجلو کې څه پیدا ده ولې یې وجنې یو یهودي ماشوم دی او که دجال وي نو ته د ده په مړکولو قادر نه د ده د مړکولو لپاره الله عیسی علیه السلام مقرر کړی دی خبره خلاصه شوه یو بل صحابي دی حضرت ابو سعید خدري رضی الله عنه او د حج روانو دا دجال راسره دا ابن سیاد راسره روان دی دی هم راسره ملګری دی وایي چې ما سره ملګری دی وی په لاره باندې روان یو خبرې اترې کوو وی قافلې نه مونږ ځان له شو زه او دی وی داسې یره را باندې راغله لکه د متعلق خو دا خبر مشهور و چې دا دجال دی ده نه به دجال جوړېږي وی بار شو یره را باندې راغله وی یره را باندې راغله وی ما ته وی چې مه یریږه ونه یریږې ګورې وی ما ته ورته وی چې یره یو تپوس درنه کوم خلک ستا متعلق دا خبره کوي چې ته تا نه دجال جوړېږي دا حقیقت دی که نه دی وی ما ته وی داسې کار دی چې د دجال متعلق خو پیغمبر علیه السلام فرمایي او ګوره نبی علیه السلام ورته وی اتشهدو انی رسول الله وی ته ګوی کوې چې د خدای رسول یم او ته څه وی وی دا ګوی کوم چې ته صرف د عربو پیغمبر یې ګورې او بیا ورته وایي دا لکه نبی علیه السلام ته وی ته ګوی کوې چې زه د خدای رسول یم نبی علیه السلام ته وایي وی ته دا ګوی کوې چې زه د خدای رسول یم نو پیغمبر علیه السلام ورته غږ ونه کړو خو را روان شو چې آمنتو بالله ورسوله یې ووایي ابو سعید خدري رضی الله عنه فرمایي وی مې چې ستا متعلق خو خلک دا څه خبرې کوي چې ته دجال یې وی ما ته وایي ګوره چې نبی علیه السلام فرمایي چې دجال به کافر وي داسې ده که نه مې چې وی زه خو مسلمان یم د پیغمبر علیه السلام خو د دجال متعلق فرمایي چې مکې مکرمې او مدینې منورې ته به نه داخلېږي داسې ده مې چې وی زه خو د مدینې منورې نه را روان یم او دغه د مکې مکرمې ته ځم دوه شوې او درېیم دا چې نبی علیه السلام فرمایي چې دجال اولاد به نه پیدا کېږي او زما خو بلا بچي د مدینه منوره کې مې پرېښي دي زه څنګه دجال یم هغوی ما پې یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه تا نه خو دجال نه جوړېږي ځکه دا مکې مکرمې ته روان یو مدینې منوره دې پرېښوده هغې نه راووتی او نبي هم وایي دجال خو به که نه دي بچي هم شوي دي او د دجال بچي به نه کېږي او دجال به کافر او ته خو مسلمان دعوه کوې بیا ما ته وایي زما د قسم په خدای وي چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې د هغه فتنې زمانه کې راوځي نو بچي به نه پیدا کېږي ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد راسره د مدینې منورې په کوڅو کې یو ځای شو ګوره د نښو نه یې پته لګي وایي چې راسره یو ځای شو نو ما ورته نیغ نیغ وکتل مې چې یلکه تا متعلق خلک دجال وایي وی وپړسېده وی دومره وپړسېد چې دا کوڅه ټوله ډکه کړه او په ما باندې یو اوف نارې کړې وی ما وی چې زه رانهوته منډه مې کړې نو حضرت حفصې رضی الله عنها له ورغې دی خور وه ام المؤمنین مې چې دغسې ما ته ویل چې ته هم دغسې ښې نیکبخته ګورې سم شه مه ورنږدې کېږه دا دې رک شوی دی یو زمانه کې هېڅ پته یې نه لګي چې دی څه شو رک شوی دی پیغمبر علیه السلام یو بل صحابي راغی تمیم الداري رضی الله عنه او دی عیسایي وروسته مسلمان شوی دی چې راغی پیغمبر علیه السلام ته الو ویې صاحب دریاب کې کښتۍ کې سوارو له بادماري کښتیا وه نو په هغې کې د موافق سمت نه هوا راځي خو تا به ځای ته رسوي او که د مخالف سمت نه هوا راغله نو په بل طرف دې بیا غورځوي وی هواګانې د مخالفو سمتونو نه شروع شوې وی خیر زمونږ دا کښتۍ په مخه کړه چې په مخه یې کړه یو جزیرې ته ورسېد 10 کسه وموږ او را روانو مدینې منورې ته وی جزیرې ته ورسولو اوس حیران یو چې خدای دلته به څه کوو وی چې هغه جزیرې ته مونږ کښتۍ ودروله وروختو یو حیوان یې مولیده داسې حیوان اهلب کثیر الشعر چې دا ویښته ته یې ویزاد بو ټول وجود یې د ویښتو ډک او دی پته نه لګېده چې مخ یې کم خوا دی او شا یې کم خوا ده داسې د ویښتو ډک مونږ ته ویرېږو وی ما ته مونږ ته یې ویل چې یارېږمه دې خوا راشي مونږ ورته چې ته څوک یې تا خو مونږ ویرولو وی تا مخکې جونګړه کې یو سړی پروت دی هغه ستاسو انتظار کوي لږ ورنږدې شي مونږ ورغلو وی چې مونږ څنګه هغه جونګړې ته ورنږدې شو وی هغې کې یو سړی پروت دی لویه بلا ده
او دا لاسونه او دا خپې په زنځیرونو تړلې شوي دي او چې موږ یې ولیدو یو توپ یې وواو یقین وکړه چې توپ یې کړی موږ د یو بل نه منډې کړی ویرېدو وی موږ ته وایي چې څنګه راغلی دلته وی موږ وایي چې دغه د یو جاسوس دی او هغه جاسوس موږ تاله راولېږلو ته څوک یې وی د دجال یم او الله به یو وخت کې حکم کوي نو زه به وځم او ټوله زمانه کې علاقه کې به ګرځم بیا موږ نه تپوس وکړه چې بخیر تبریه یو لوی دریاب دی دا شته موږ ورته چې او ښه د اوبو ډک دی یو وخت به پرې راشي دی کې به یو څاڅکي اوبه مني بیا تپوس وکړه نخل بیسان په شام کې یو لوی باغ د کجورو دا شته موږ وایو چې یو ښه زبردسته میوه ده پکې خدای مو به ښه تعاون وکړي انشاءالله دا موږ دا کار شروع کړی دی چې خدای پاک یې سر ته ورسوي وایي چې یو وخت به راشي کې به یو دانه کجوره به مني بیا رانه تپوس وکړه چې د آخر زمانې پیغمبر پیدا شوی دی موږ وایو چې یو پیدا دی وایي چې دا زما د وتو زمانه نږدې ده خیر څه خبرې ترې نورې مه شوې تمیم الداري رضی الله عنه چې راغی پیغمبر هم ته وایي زه په ټوله دنیا چکر لګوم یو توابې ته به نشم داخلېدی توابه به ما حرامه ده وایي دا خبر هم ټول پیغمبر علیه السلام ته هم دا قصه وکړه چې قصه هم وکړه نبي اسلام صحابه یو ځای کړل او تقریر یې ورته وکړو وایي چې تاسو ته زه د دجال متعلق کمې خبرې کوم دا تمیم الداري او د دا یو کم 10 ملګري ورسره ملګري دي هغه سړی دوی لیدلي دوی نه تپوس وکړئ ټوله قصه یې ورته بیان کړه او وایي چې دی وایي چې توابې ته ټوله دنیا کې به ګرځم توابې ته به نشم داخلېدی نو پیغمبر هم دا کونټۍ مبارکه په دې ځمکه وویله الا وهذه الطابه وایي توابه هم دا مدینه منوره ده دې ته به نشي داخلېدی باقي په ټوله دنیا به چکر لګي او ګرځي به نبي علیه السلام فرمایي د مدینې منورې په هر یو کوڅه باندې به دوه فرشتې مقرري دجال چې کله ورنږدې کېږي نو هغه فرشتې به یې په کاروړه باندې وي او مخ به بل طرف ته اړوي نو مهدي په زمانه کې به دجال لا پیدا شي بیا به فساد شروع کړي ده به خلک مسلمانان کړي خواري به یې کړي د مسلمانانو یو قشته حکومت به جوړ کړي دی کې چې دجال راشي واپس به خلک ګمراهاني شي دی به هم حیراني چې خدای پاکه زه اوس څوک کم خلک یې مسلمانان کړل جهاد مې پې وکړو علاقې مې په فتح کړې خو نه بیا دجال په بل طرف واړو خو په بل طرف رانه بیا دجال واړو دی به راشي دی کې به خدای پاک حضرت عیسی علیه السلام راکوز کړي پیغمبر علیه السلام فرمایي د دوو فرشتو په وزرو به یې لاسونه ایښودي او د بیت المقدس د دوو منارو په خوا کې به دې راکوز شي او دا سر به یې د اوبو نه لوندي چې سر ښکته کي څاڅکي به ترې بیږي لکه د ملغلرو غوندې او چې سر اوچت کي نو خشته مرجان او ملغلرو غوندې د دې اوبو دا څاڅکي به ترې ځوړندېږي دی به راکوز شي دله به خدای پاک داسې طاقت ورکړي جناب د ده د پوځ دا سا چې وځي که نه دا چې کم کافر باندې لګي هغه به مردارېږي او سا به یې څونه وځي دا زمونږ سا خو چې وباسو یو لیست هم نه که نه د ده سا به دومره ځای ته خورېږي لکه د ده نظر چې کوم ځای پورې لګي اوس الله تعالی خو د مسلمان بل طرف ته امداد کوي عیسی علیه السلام به راکوز شي چې راکوز شي نو مهدي به ورته مسله پرېږدي چې را مخکې شه ابه وایي نه ګوره د پیغمبر اسلام برکت تاسو ګوره ابه وایي نه دا امام مهدي ستاسو نه دی او امامتي به هم دې کوي زه به ستاسو امام پسې مونځ کوم ستاسو قرآن باندې به فیصلې کوم خنزیر به حلال کړي عیسایان خو خنزیر داسې ګوري لکه مونږ چې ګډ ته ګورو او صلیب د هغوی عبادت کوي په دې عیسی علیه السلام مونږ وجلی دی حالانکه عیسی علیه السلام خدای اسمان ته خېږي صلیب به مات کړي او د عدل انصاف حکومت به عیسی علیه السلام شروع کړي دجال پسې به وګرځي مهدي ته وایي لښکر را جمع کړه چې ده پسې ورشو دی به ګوري را پیدا کوي به یو ځای کې به یې رالاندې کړي چې رالاندې کړي عیسی علیه السلام به پرې حمله وکړي به خپله نیزه به یې ووایي او مردار به یې کړي خلکو ته به یې وښیي تاسو وګورئ چې کوم سړي ځان ته خدای وایي دا د هغه حشر هغه له به خدای عجیبه طاقت ورکړي د مدینې منورې نه یو سړی به راشي دجال ته مخامخ به شي دی به ورته وایي ته ما باندې ایمان لري چې زه خدای یم او ورته وایي زه دا شهادت کوم چې ته دجال کاذب یې وایي ګوره سم چدنې وجنم دی وایي زه ګوی کوم چې ته دجال یو کاذب یې خدای نه دی به خلکو ته وایي چې ښه ته دې مې اوس مړ کړ تاسو به ومنئ چې زه خدای یم هغې موږ ته مخکې نه منلې چې خدای یې هغه به وله په دې سر کېږي او په دې منځ به
ارکی نیم به یو خوا غورځوي نیم به بل خوا غورځوي منځ کې داسې چپ مزل وکړي ما مې که هغې وایي او وی کوس یې واپس راجمدې کړم او به منئ چې زه خدای یم وی چې مونږ خو ته مخکې منلي چې خدای یې واپس به یې راجمدې کړي نبي علیه السلام فرمایي نیغ به ورته ودرېږي داسې به پړقېږي لکه د میاشتې غوندې به یې دا مخ پړقېږي بیا به ورته وایي وی څنګه چل دی ما منې چې زه خدای یم وی نه اوس مې د باندې ښه یقین راغی چې ته هم هغه دجال کافر یې بیا دې وجنم وی نه به شي وجلی نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو کس دی یو ځل مړ کړي دوباره به بیا د هغه په مرګ قدرت نه راځي دی به یې وجني اوچتی به لیکن د هغه په مرګ باندې به د ده هېڅ قدرت پیدا نه شي رسوا به شي دغه ځای کې نو عیسی علیه السلام به لګي چې دجال به مړ کړي چې دجال مړ کړي عیسی علیه السلام په دې مخ د ځمکه حکومت شروع کړي او داسې د عدل انصاف حکومت به شروع شي چې نبي علیه السلام فرمایي وی یو انار به دومره غټي یو انار چې په سوونو خلک به هغه خوري خلاصېږي به نه او د یو انار پوستکي به دومره غټي چې لویه ډله به ترې لاندې ناست دي او هغې له به سورې ورکوي یو چیلی به د یو قوم دپاره د پیو کافي وي یو غوا به د یو قبیلې دپاره د پیو کافي وي یو اوښه به د یو کلي دپاره د پیو کافي وي داسې به د اسمان دا اوبه راوورئ زرغونتیا به وشي میوې به زیاتې شي ځمکه به زرغونتیا زرغونه کي مسلمان به ډېر ګډ خوشحاله او ډېر د عدل انصاف حکومت به بیا شروع شي ځای کې به الله ذوالجلال عیسی علیه السلام ته حکم وکړي چې داسې کار دی اوس چې دا خپل ملګري دی کوهې تور ته بوځه یو مخلوق یو قسم دی هغه راخوروم چې هغې سره د جنګ د هېڅ چا هم طاقت نشته دې کوهې تور ته بوځه عیسی علیه السلام به دا مسلمانان بوځي او کوهې تور کې به یې دېره کړي چې کوهې تور کې دېره کړي نو خدای پاک به یأجوج او مأجوج راخواره کړي دا یو ځای کې بند دي او سکندر ذوالقرنین هغه ورته یو بند والی دی نبی علیه السلام فرمایي دوی لګیا دي هغه بند کنې باسي هغې کې چې دوی داسې وله غوندې سوړه پیدا کړي وی یاره بس لږ کار هم پکې وکړو سار له به یې که خیر که نه و چې سار نه راځي نو بیا ورته خدای هغه بند کړي نو چې کله د دې د ماتوالي ورځ را نږدې شي نو چې دوی کله هغې کنستر شروع کړي او لږ پاتې شي نو دوی به ده ووایي چې انشاءالله سار له به یې که نه و انشاءالله به ووایي نو هغه سوړه به خدای بنده نه کړي نو چې سار راشي نو به یې که نه دوی به راخطا شي او دوی به داسې وه که هم من کل حدب ینسلون هر لوی ډیری نه په منډه رواني دوی چې کله راشي په دغه یو دریاب د لوی بحیرې ته وري په هغې به راشي نو چې په هغې راشي نو هغې کې هغه لومبي خلک به ترې اوبه وڅکي تږي به نو چې اوبه هغه لومبي خلک وڅکي نو دوی دریاب سیند نو چې هغه اخري خلک پرې راځي نو اوبه به پکې نه وي نو هغې به هغه نورو مرګو ته کې هلکه بلته چېرته اوبه تېرې شوي دي ښه ځای لوند دی دومره به دنیا وي هغې به صرف شروع کړي د دنیا پرې مخلوق دنیا کې خو به نور څوک نه د عیسی علیه السلام چې کوم مسلمانان دي هغه به هغه پټ کړي باقي به کافر وي هغه خو به مړه شي نو بیا به وایي چې یاره د دنیا هغه د ځمکې والا خلک هم تباه کړل دا غوا او میښې او ځنګلي حیوانات هر څه به وخوري ختم به یې کړي راځه چې اسمان والا خدای سره جنګ شروع کړو نو غشي به بر اسمان ته ولي نو خدای پاک بیا والا د وینې سره را واپس کوي تک سره نو دوی به وایي چې هغه اسمان والا فرښتې مونږ مړې کړې دی چې ګرد وکړه په دې ګوټ مټ کې څوک پاتې شي دغې وخت یو په کوهې تور کې به مسلمانانو بیا ګورې تکلیف راشي د مسلمان ژوند د تکلیف دی دغې تکلیف به راشي چې نبي علیه السلام فرمایي د سلو اشرفو نه به هغوی له یو د هغوی سر بهتري سل اشرفۍ به ورکوي خو د هغوی یو سر به پیل خو څوک بیا نه ورکوي ولو دی به نه دومره به تکلیف کې وي عیسی علیه السلام به خدای ته زاري شروع کړي چې خدای دا پسه مصیبت په بل لانجه وړی خدای دا قوم هلاک کړي نو خدای پاک به د هغوی په دې اولو په دې ترخونو کې دانې راوخېږي ټول به داسې مړه شي لکه یو سړی چې یو ځل به ټول مړه شي چې مړه شي عیسی علیه السلام ته به خدای وایي چې دښمن دې هلاک شو راځه اوس عیسی علیه السلام سره د ملګرو چې بار ته راوځي نو ټول ځمکه به یو لیش ځای به داسې نه چې هغه د یاجوج او ماجوج نه خالي نه هر ځای به ډکي او بوی به ځي خدای دې نه به اوس مونږ دې ځمکه کې اوسېږو څنګه الله به یو قسم مارغان را پیدا کړي هغې به یې په خوله کې نیسي او دریاب ته به یې غورځوي دې لوی دریاب ته بیا به خدای باران وکړي باران سره به خدای ځمکه پاکه کړي د هغې د هغه غشو لیندو باندې به مسلمانان اور بلوي بیا به د عدل انصاف حکومت شروع شي جناب د عدل انصاف حکومت چې کله بیا شروع شو
د هغې نه پس به بیا ورو ورو مسلمانان کمیږي، بیا به کافر زیاتېږي. مسلمان به ورو ورو کم شي. داسې وخت به راشي جناب چې په مخ د ځمکه به یو کلمې والا سړی هم نه هېڅوک کلمه ګو به نه په مخ د ځمکه. د خدای نوم به بلکل ختم شي او داسې ژوند به یو بل سره تېروي لکه د دریاب د خره او خرې کې یو بل سره سین ژوند تېروي په ځنګل، او د ځمکې د سپی او سپي یو بل سره کوم ژوند تېروي دقه ژوند به تېروي. هېڅ قسمه کلمه د خدای نوم د هغې نام و نشان به نه ختم. او چې کوم مسلمانان دي نبی علیه السلام فرمایي یو هوا به خدای راوالوځوي، هغه هوا چې کوم مسلمان باندې لګي بس دی به مري، هغه له به خدای مرګ ورکړي، ټوله دنیا به د کافرو نه ډکه شي، بیا به مال خدای راخور کړي. دغې وخت به الله د انور د مغرب نه را مشرق طرف ته راوخېږي، نور به روانې مشرق ته مغرب طرف ته به کوزېږي. الله ذوالجلال به ورته واپس شه ارجعي من حیث طلعتې، چې کوم طرف نه راغلی وم په هغې طرف واپس شه. نور به لږ غوندې را واپس شي، بیا به ورته الله وي واپس ځه. دغه توبې د بندېدو دروازه ده. بس د هغې نه پس د هېچا توبه به نه قبلېږي. اوس د توبې دور دی نو توبې الله ته وباسئ او خدای ته زاري و فریاد وکړئ. بس بیا به مال هم ډېر شي، خو ټول به کفر وي، د خدای نوم به څوک پېژني نه، الله به نه پېژني. نبي علیه السلام فرمایي که نه لا تقوم الساعه حتی لا یقال فی الارض الله الله، تر هغې پورې به قیامت نه راځي تر څو پورې چې په دې مخ د ځمکه د الله الله نوم اخېستلی کېږي. د خدای نوم چې اخېستل بند شو څو به قیامت بیا راځي. خیر خلک به لګوي، څوک به دوکاندار وي هغه به کپړه خوره کړي په ګاک به یې خرڅوي، ګاک به ناست وي د هغه نه کپړه بالي. څوک به لګي خپل حوض به جوړوي، څوک به لګي خپلو څاروو له به ګیاګانې ریبي، څوک به لګي نولی به رالي خپلې خولې ته به یې اچوي. د جمعې ورځ به او د محرم د عاشورې لسمه ورځ به د عاشورې لسمه د جمعې ورځ او د سهار د مانځه نه پس د نور ختو نه مخکې دغه ټیم کې به اسرافیل علیه السلام شپېلی ووایي. چې شپېلی ووایي دې شپېلی سره به دغه تو خلکو نه ساګانې والوځي، ختم به شي. هغه انسان کې نولی یې خولې ته اوچته کړې ده، خولې ته به یې ونه رسي یو ساه به ترې وخېږي. هغه انسان چې کپړه یې ګاک ته خوره کړې ده را او به یې نن غاړې یو ساه به ترې وځي. هغه انسان چې هغه خپل حوض لیوه و هغه به په هغه خپل خټه وانه کړي چې ساه به ترې وځي. بس مکمل قیامت چې ته ویلې کېږي دا ټولې ساګانې به وځي. په قبرونو کې چې کوم خلک دفن دی که مسلمانان دي او که کافران دي د هغې روحونه به هم لاړ شي د اسرافیل علیه السلام په شپېلی کې به ورننوځي. دغې وخت نه مکمل روحونه ټول د اسرافیل شپېلی ته لاړل، عذاب د قبر او خوشحالي او هر څه بند، روحونه لاړل ختم شو. یو مضبوط ګلزار به شروع شي، اسمان به ټول ټوټې ټوټې به شي ختم، ځمکه به داسې والوځي لکه دا مالوچ چې دا پاغوندې دا مالوچو باندې هوا راچي په تاسو خیال دي که نه د پنبې دا مالوچ په دې سخته سیدی کې په دې هوا کې تاسو دا خواره وارې وینئ، غرونه به ختم شي، دا سپومۍ به ختمه شي، نور به ختم شي، ستوري به ختم شي. قیامت کې څه ته ویلې کېږي نو هېڅ شی به پاتې نه، اوبه او هر څه ختم، ټول هر څه به ټوټې ټوټې او دلې ولې به شي، هېڅ شی به هم پاتې نه شي. بیا به رب العالمین واپس دا مخلوق را جمدي کړي د شام په ځمکه باندې. اوس چې کومه د شام ځمکه ده دا به خدای بیا خوره کړي او چې څومره روحونه د اسرافیل علیه السلام په شپېلی کې وي چې دا شپېلی ووهي هغه روحونه به ته راشي خپل خپل وجود ته به ننوځي او داسې به دا خلک د خپلو قبرونو راپاسي اذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون، لکه دا باران چې وشي او سار راپاسي او دا کم بوټي دا زرغونتیا په دې ځمکه د پاسه راوټوکېږي، داسې به راوټوکېږي او د الله حساب کتاب تر حشر میدان ته به ور مخامخ شي. بیا به د سره خدای پاک د دنیا د دې عمل، د دنیا د دې قول و فعل، د دنیا د دې مال او دولت د دې به را سره الله حساب کتاب کوي. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تاسو څه خیال دی چې ګنې ما عبث پیدا کړی یا خدای پاک فرمایي ما ته به دوباره ستاسو اړو پیشي بیا ونه شي؟ دا هېڅ چېرې نه کېږي، پوره نظام الله پیدا کړی دی. موږ به خدای ته به خامخ کېږو، الله به موږ نه تپوس کوي څه دې ویلي دي او څه دې کړي دي او څه دې ګټلي دي او څه دې خرچ کړي وو. دې باقاعده خدای تپوس کوي څه عمل دې کړی دی او که دې نه دی کړی. ورونو دا لوی مصیبتونه تکالي او دا لوی ابتلاعات زموږ د مسلمان په سر دي. کومې وړې وړې نښې د قیامت خود فورا راغلي دي،
لکه نبی صاحب فرمایي د مور پلار بې عزتي به شروع شي. مور او پلار به څوک خیال نه ساتي، نافرماني به شروع شي. دا یوه نښه شته که نشته؟ بلکل ښکاره. د مور او د پلار خیال به ني او د دوستانو خیال به د دوستانو تعلقات به وي، د مور او پلار به ني. نری جامې به ښځې واغوندي. شته که نشته؟ ښکاره خبرې دي. سړي به د ښځو تابع شي. شته او که نشته؟ ښکاره خبرې دي. فحاشي او بدعملي به خوره شي. هغه فحاشي او بدعملي خوره ده. او د قوم مشران به رذیلان به کوم چې نیکان خلک یې هغوی به د قوم د مشرونو توبه وباسي. هغوی به وایي موږ د قوم مشری نالو. او چې کوم رذیلان ساد القوم ارذلهم، د قوم سیادت او سرداري به د رذیلو او د کمینه او د بدعملو خلکو په لاسونو کې به شي. داسې حالات جوړ دي کوم چې نبي صاحب فرمایي. او په مسلمان دا حالت به ځي او راځي به. خو الله دې موږ هغه مسلمانان جوړ کړي چې کوم دغې حالاتو ته موږ ټینګ او کلک ولاړ یو. بس ایک نمبر مسلمان، دو نمبر مسلمان نه، بې غیرته مسلمان نه، غیرتي مسلمان نه خدای پاک جوړ کړي چې ایمان باندې خپل کلک شو. پیسې باندې خرڅېدونکي مسلمان نه، کلک مسلمان. بار صورتونو د عیسی علیه السلام متعلق خبره مې شروع کړې وه او هغه مې درته خلاصه کړه. عیسی علیه السلام د رب العالمین یو لویه نښه ده. ان مثل عیسی کمثل آدم. آدم علیه السلام بې مور او پلار پیدا، او دی خدای پاک بې پلار نه صرف د مور نه پیدا کړی. یو عظیمه نښه په پیغمبرانو کې یو لوی نشان. او بیا دا عیسی علیه السلام چې وفات شي، د نبي علیه السلام سره چې کومه کوټه مبارکه ده د یو قبر دی خالي دی، هغې کې به دفن کېږي. هم د نبي علیه السلام په شریعت باندې به دی خپل عمل زده کوي. ګرانو محترمو اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 38 نمبر کیسټ کې تاسو د دجال او د قیامت علامې واورېدې. دا به تاسو ته پېښور ښار کې نو محترمو اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 38 نمبر کیسټ کې تاسو د دجال او د قیامت علامې واورېدې. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د هر قسم دیني تقریرونو، نعتونو، تلاوتونو او د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هرې جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ټلیفون نمبر دی 25 29 12. والله ربنا ما كنا مشرکین. ابو جهل بم را پاسی، هغه به مو وایي چې یا الله زما د قسم په خدای وي چې ما خو شرک نه دی کړی، ما خو د بوتانو عبادت نه دی کړی، ما خو د یو الله عبادت کړی دی. ای بم قسم کوي. امیه بم را پاسی، عتبه بم را پاسی، نمرود بم را پاسی، شداد بم را پاسی، فرعون بم را پاسی. دا ټول به انکار وکړي، دروغ به وایي یا الله مو خو د بوتانو عبادت نه دی کړی، الله مو خو د خدای دعوه نه ده کړې، خدای پاکه مونږ خو یو ستا عبادت کړی، توحید والا مونږ خو یو ته الله منلی. اوس به څه کوي؟ هلته خو انکار وکړو چې ما عبادت نه دی کړی، یو د الله مې کړی دی، نه مې بت ته سجده لګولې ده او نه مې د خدای دعوه کړې ده. دلته دروغ وایي، راشه وایي دلته هم دروغ وایه. الله به څه چل وکړي؟ وایي ښه یو زما دې کړی دی، د بت سجده دې نه ده کړې، فرعون د خدای دعوه دې نه وه کړې، نمرود د خدای دعوه دې نه وه کړې، ابو جهل راته ما د محبوب مخالفت دې نه دی کړی، زما د محبوب په شا دې لرې نه دی غورځولی، عتبه زما د پیغمبر مخ مبارک ته یې لاړې نه دي ټوکلې. وایي نه خدایه څه ګواه دی تا سره؟ الله بوی گواه غواړي وی. او الله فرمای الیوم نختم علی افواههم، په دې خوله باندې به مهر لګي، خوله به بنده شي. وتکلمنا ایدیهم، لاسونه به خبرې شروع کی. وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون، لاس به خبرې شروع کی چې دروغ وایي زما په دې لاسونو باندې لرې راغشتی و، لاسونه به وایي او ما لرې راغشتلی دی ابوجهل په دې لاسونو باندې، او د دواړو جهانو د سردار په شا مبارکه مې غورځولی دی. شپې به ګوی شروع کړي چې په موږ دې فلانکی ګناه ته تللی دی، په ژبه به ګوی شروع کړي چې په مې پیغمبر علیه السلام ته کنځل کړي دی، وګونه به شروع کړي چې په ما باندې سرود او ډمتوب اورېدلی دی. اوس به څه کوې؟ هغه عملنامه به ورته داسې رامخکې کړي
وی دا دې نه دي کړه دا شیشه وګوره اوس که دا تا نه دي کړه ووجدوا ما عملوا حاضرا چې څه عمل یې کړی دی به ورته مخامخ آمنې سامنې شي د هغې نه انکار هم نشي کولی آدم علیه السلام به خپل ټولو بچو ته ولاړي ځکه د هغه اولاد سره حساب کتاب کېږي او چې د کم پیغمبر امتی سره حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به خپل امت ته ولاړي نو چې د دواړو جهانو د سردار امت سره حساب کتاب کېږي څوک به ولاړي نبی کریم ټولو وایه صلی الله علیه وسلم ابه مخامخ ولاړي اولاد سره بچو سره حساب کتاب کېږي اوس یو بل منقبه ته موره لومبی چې حساب کتاب شروع کوي حافظ ابن کثیر وایي چې نبی علیه السلام ته به الله په خپل آواز وکړي چې زما محبوبه ستا د امت نه لومبي حساب کتاب شروع کوم خو دا ستا په خوښه شروع کوم یو کس را مخکې کړه راروان دی که یو کس چې د هغه سره لومبي حساب کتاب وکړم یو کس ته را مخکې که باقي به زه شروع کوم د دواړو جهانو سردار فرمایي دا وخت به ما باندې ډېر زیات سخت دی چې خدای دا لومبي امتي مې د ناکام چرته نه شي ځکه د الله سره حساب کتاب ګران دی احسان نه دی عایشې صدیقې تپوس وکړه د دواړو جهانو د سردار نه چې د خدای پیغمبر حساب کتاب به کېږي او که به نه کېږي وی نه به کېږي حساب کتاب به نه کېږي وی ولې الله چې وایي چې سوف یحاسب حسابا یسیرا چې الله به حساب آسان کوي مسلمان سره او کافرانو باندې به حساب کتاب ګراني او ته وایې چې حساب کتاب نه کېږي الله وایي زه به یې کومه د دواړو جهانو سردار وفرمایل ای عایشې دې ته حساب کتاب نه ویلې کېږي دا خو هسې پیشکشي ده الله به د عملنامه را پیش کړي ورته به وایي بنده دا دې ګناه کړې وه تا د اخلاص توبه وایستله اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات دغه ګناهونه مې دله ټول په نیکو بدل کړي ځه نیغ جنت ته ځه عرض دی عرض ورته به پیشکول کوي دا نیکۍ او دا ګناه ده ته جهنم ته ځه او ته دوزخ ته ځه او ته جنت ته ځه او ته پلانکي خوا ده او ته پلانکي خوا ده ولکن من نوقش هلکه او که چا سره حساب کتاب په سیمانو کې وشو خو هغه تباه او هلاک دی ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها دا الله دومره نعمتونه لري چې هغه د شمېر نه وتي دي د خدای نعمتونه به څنګه شمېرې چې درته وایي چې دغه مې ډوډۍ درکړې وه جامه مې درکړې وه او دا فلانکې شی مې درکړی و د هغې په عوض کې عبادت راوړه نو تا سره د خدای د نعمتونو شکریه بیا کم دی ده تپوس کوي عایشه صدیقه د نبي علیه السلام نه رضی الله تعالی عنها وی د خدای پیغمبره کوم ځای به دې ګورو د قیامت په ورځ ولې سخته ورځ ده مونږ ته ځای وښایه چې مونږ هلته منډه وو تا پکې پیدا د دواړو جهانو سردار فرمایي عایشې بل ځای ما پسې مه ګرځه درې ځایونو کې ګورې ما ګوره ګوره په امت رحم ته د نبي علیه السلام اوسه ګوره که مونږ وله څو کړل پیغمبر علیه السلام له لاول ما د میزان د تلې په خوا کې ګوره زه به د خپل امت وزن ته ولاړ یم چې زما امت سره زما مخکې وزن کېږي چې زما امتیان ډاډئ د میزان د تلې خوا کې ما ګوره او که د میزان د تلې خوا کې نو عایشې ما بیا د حوض کوثر په غاړه باندې ګوره زما امتیانو باندې به تنده تیره شوي د محشر خولو به والي زه به خپل امت ته د حوض کوثر نه په ګیلاسونو په کوزو اوبه سیراب کومه عایشې که هلته دې ونه موندم او هلته م نومه نو بیا ما د پولیس برات په خوا کې ګوره زه به د خپل امت تماشه کومه د الله نه به سوال کوم چې رب سلم رب سلم رب سلم ای خدای زما امتیان صحیح سالم د دې پولیس فرات نه پورې باسه دغه دریو ځایونو کې به ما ګورې بل ځای به ما نه ګورې لومبی ځای دا د محشر په میدان کې د تلې د میزان خوا ده وی ما هلته ګوره دغه ورځ سخته ده بیا نبی علیه السلام به فرمایي ما ته به الله حکم وکړي یو کس را مخکې کا ویده چې یو خوا ګورم او بل خوا ګورم چې خدای څوک ور مخکې کوو ښي طرف ته به زما حضرت ابوبکر صدیق ولاړي ګس طرف ته به زما عمر فاروق ولاړي حضرت علی به ولاړي حضرت عثمان به ولاړي رضی الله عنهم اوس به زه ګورم چې کم یو کس ور مخکې کم زه به ابوبکر د مټه ونیسم چې ابوبکر ور مخکې کوي که چې دا لومبي حساب کتاب ستا نه شروع شي
حضرت ابوبکر به لاس راکاږي چې د خدای پیغمبره ما پرېږده ما مه ور مخکې کوه زه د خدای په حضور کې د خپلو نیکو او د ګناهونو د حساب کتاب طاقت نشم لرلی هسې نه که په ما باندې آواز وشي چې ابوبکر د دوزخ ته ځي ای د خدای پیغمبره ستا امت او ستا ټول امتیان به زما د نوم د وجې نه وشرمېږي د دواړو جهانو سردار به د مټه نیولي کې نه لومبي حساب کتاب به هم تا نه شروع کېږي نبی علیه السلام فرمایي حدیث کې راځي وی په ما د ډېرو صحابو احسانونه شته هجرت یې کړی دی جهاد یې کړی دی توره لاس کې اخیستې ده او د ټولو احسانونه ما په دنیا کې پوره کړي دي سوا د ابوبکر نه چې د هغه احسان به رب العالمین خدای په جنت کې پوره کوي د هغه د دنیا احسان ما نه خلاص کړی اب الله جنت کې پوره کوي د دواړو جهانو سردار به د ابوبکر لاس ونیسي ورمخکې کوي به چې ورمخکې چې جړومبي حساب کتاب تا سره شروع شي حضرت ابوبکر به لاس راکاږي چې نه یا رسول الله عمر دا د خوا کې ولاړ دی عمر ورمخکې کا عثمان ذوالنورین ورمخکې کا علي مرتضی ورمخکې کا ای د خدای پیغمبره زما دومره نیکۍ نشته چې د خدای په دربار کې حاضر شم او ما سره حساب کتاب وشي نبی علیه السلام بیا د مټه راکاږي د الله د حضور د دربار نه به آواز وشي چې ای د خدای پیغمبره ابوبکر پریدا میرا مخکې کوه زه تا دروغجن کول نه غواړم تا په دنیا کې د حضرت ابوبکر متعلق دا فرمایلی چې ابوبکر فی الجنه ابوبکر به جنت ته ځي تا دروغجن کول نه غواړم ابوبکر متعلق زما دا اعلان دی چې بغیر د حساب او بغیر د کتابه د نیغ په نیغه جنت ته روان شي دا حضرت ابوبکر ویل او ای رونو اوس دې زمانه کې بعضې خلک راپاسي مستر ابوبکر او مستر عمر دا مستر لفظ دا خو د عزت لفظ دی ټیک ده او زمونږ د خلکو دپاره د عزت لفظ دی په عرف عام کې د صحابو په شان کې دا د ګستاخۍ لفظ دی کوم ځای ته دا خلک ورسېدل رونو خفه نه شئ دا مونږ خلک تباه او برباد او غرق یو ما په خپله ښه مې شرمولی دی خو اوس مړ دی نو نوم یې ځکه نه ده ګنې مونږ مولیانو ته خدای څوک نه رامخکې کوي ښه مې برابر کړی دی خو اوس مړ دی نوم یې نه علم ستا د علاقې یو سړی دی د عثمانزو د مدرسې سره خوا کې جنازه وه او هغې جنازې له د بریټۍ عمر خان راغلی و د دې شم خان پلار اجم دی و په هغه ورځو کې او قسم درته خورم په دا جومات کې ناست یم چې ما ته په خپله واورېدل د هغه سړي نه عمر خان ته یې لاس ونیوه وی ابوبکر راغلی دی ابوبکر راغلی دی نو یو سړی ورته وایي وی دا دې څه ووې وی ولې ابوبکر د رسول الله سخر نو نو دې هم د فضلیق سخر دی که نه ماله کوم ځای ته دا خلک لاړه فضلیق دې د پیغمبر علیه السلام برابر که او دغه سړی دې د حضرت ابوبکر برابر که دا زمونږ ژوند دی د پیسې او د دولت مونږ کوم ځای ته ورسول مولا زمونږ نه خلاص نه دی پیر زمونږ نه خلاص نه دی نیت سړی زمونږ نه خلاص نه دی خدای زمونږ نه خلاص نه شو د خدای پیغمبر زمونږ نه خلاص نه شو تاسو خو شکریا ادا کړئ چې د خدای په کور کې ناست شئ شکر د خدای ادا کړئ ټول وایئ الحمدلله داسې خلک هم شته رونو خفه نه شئ تاسو به هم خبر یو که به نه یې خبر داسې خلک هم شته ډم به راولي ډم بالښتونه به ورته ولګئ او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث درته وویم نو ته قیاس کوه چې اخره زمانه به شي یو کس به لګیایي خدای پورې به ټوقې کوي ما پورې به ټوقې کوي دین پورې به ټوقې کوي مسلمان به او نور مسلمانانو به بالښتونه ورته ډبوي او خاندي او خړتېږي او خوشحالېږي به شته که نشته ما او تا وله ځو که نه ځو دا علما کرام ناست دي دا یې تپوس دی وکړه کم سړي کې خدای او د خدای پیغمبر او د قیامت ورځې او د قبر عذاب او نکیر منکر پورې خنده وکړه دا کافر دی او ښځه پې طلاقه ده او چې کم خلک ورسره لاسونه وپړقوي او بالښتونه ورسره وډبوي د